سلام ستړي مشئ زړه ته رانږدې ګلونو اوریدونکو ورسره جوخت د شاهین داستان د خپرونې قدرمنو مینوالو ستړي مشئ هرکلی او ښه راغلاست درته وایم تمه ده د صحت په جامو به ملبس وي یو ځل بیا درته د شاهین داستان په 40مه برخه کې در حاضر یم قدرمنو تاسې تر دې وړاندې 23مه برخه د هم دې داستان واورېدله هغه برخه کې مو واورېدل چې د پاپ سره په میلمستیا کې جان مایکل شراب څښلي وو او ډېره بد اخلاقي د میریا و انجیلا پر وړاندې وکړه چې بالاخره انجیلا مجبوره شوه په ګلدان یې په سر وویشت او راګوزار یې کړ په سبا یې جان مایکل د بخښنې لیک واستو خو یوه میاشت وروسته د جان مایکل جنګ ته د رخصتۍ غونډه وه میریا راغله مګر انجیلا د سر خوږ پلمه کړ په لاره کې جان مایکل میریا ولیده چې ولاړه او په خپله انجیلا پسې کور ته راغی ربی پسې دروازه قلف کړه او انجیلا یې په داسې حال کې چې ترپکې وهلې بلې خونې ته یې وړه او دروازه یې بنده کړه راځئ دا چې له انجیلا سره وړاندې څه کېږي دا راسره په نننۍ خپرونه کې له ما محمد رسول نظري سره تر پایه واورئ انجیلا په نوکانو د هغه مخ وشوکو او وی ویل ما پرېږده وحشي ظالمه بېناموسه ما پرېږده او د هغه په مضبوطو لاسونو کې یې ترپکې وهلې ناڅاپه جان مایکل په واویلا شو د هغه د لاس ګوتې د انجیلا خولې ته برابرې شوې هغه په بل لاس د انجیلا مرۍ ونیوله او خپل لاس یې خلاص کړ له دې وروسته مایکل لکه لیونی په یوه لاس د انجیلا مرۍ کلکه کړه او په بل یې د هغه جامې شکولې ناڅاپه د شا دروازه خلاصه شوه د ربیې په لاس کې برچه وه او غلې غلې ورنږدې شوه د مایکل دې ته شا وه خو انجیلا ولیده ربیه چې مایکل ته ورنږدې شوه په پوره زور یې د برچې ګزار پرې وکړ هغه یو لټ وخوړه او په ځمکه ولوېد د برچې تیغ د هغه تر سینې بوټ وتلی او ترپکې یې وهلې انجیلا له ربیې سره غاړه غړۍ شوه سلګۍ یې وهلې ربیې ما داسې ګڼله چې زه د پرېښودم او ته وتښتېدې هغې ورته وویل ما د برچې په موندلو ځنډ وکړ د بهر نه د زینو له لارې د احمد کوټې ته ولاړ انجیلا وویل مګر دا خو دې ووژه اوس به څه کېږي نه ربې تا هغه ونه وژه ما ووژه او زه د یوې لویې محکمې په وړاندې دا ځواب ورکولی شم چې ولې مې ووژه اوس به د ده سپایان راشي ته د خپلې کوټې ته ستنه شه د خدای لپاره زر کوه ربې په ډاډه ځواب ورکړ نه انجیلا ته ما د دې نیکۍ له ثواب نه مه محروموه انجیلا وویل نه ربیې زه تا دې ته نه پرېږدم نه هېڅکله نه انجیلا په زوره وژړل ربیې وویل انجیلا ستا جامې ستا ټول بدن لوڅېږي ورشه جامې دې بدلې که انجیلا وویل ته لومړی ژمنه وکړه چې ته به په دې اړه چوپه یې ربیې د ځواب پر ځای هغه تر مټ ونیوله او د خپلې کوټې په لورې کش کړه بهر څوک نه و د مایکل سړیو لاندې شورماشور ګډ کړی و هغه کوچنۍ کوټه چې د انجیلا جامې او د سینګار نور سامان پکې و د دې د خوب د کوټې شاته وه انجیلا د هغې کوټې ور خلاص کړ دننه تیاره وه ربیې له بلې کوټې نه شمه راواخیسته دننه یې کېښوده انجیلا ته یې وویل ته زر دننه خپلې جامې بدلې که زه دلته بهر ولاړه یم کله چې انجیلا جامې بدلولې ربیې ورپسې بند کړ او له بهر نه یې کلب پرې واچو انجیلا دننه چغې وهلې ربیې د خدای په خاطر ور خلاص کړه ربیې ورته وویل انجیلا خدای په امان هغې له ننه نه چغې کړې نه دواړه په مرګ او ژوند د یو ځای سفر اراده کړې ده ته له ما سره دوکه کوې ربیې زما خورې او بیا په ژړا شوه ربیې خپلې اوښکې پاکې کړې ویې ویل انجیلا ستا په زړه کې دا خیال څه وخت پیدا شو چې زه به تا ته د ځان وژلو اجازه درکوم ستا په یاد دي پالهومرا کې تا د هغه بدر ژوند وژغوره هغه وخت ما پر هغه د چا احسان نه خوښېده زه ستا په جرأت حیرانه شوم انجیلا دا یو داسې احسان و چې ما یې په دې ژوند بدل نه شوی ادا کولی زما په باب تل ستا نظر دا و چې زړه مې کمزوری دی اوس هم ته زما په کمزورۍ ویرېږي خو زه خپل فرض ادا کوم انجیلا وویل ربیې دروازه خلاصه که زه واده کوم چې چوپه به اوسم ربیې ورغبرګه کړه نه انجیلا کله چې هغوی د لیوانو په څیر زما بوټې وشکوي نو ته به صبر ونه کړای شې ته به چوپه پاتې نه شې انجیلا وویل ربیې ته زما خبره واوره آیا دا امکان نه لري چې دواړه له دې ځایه وتښتو ربیې وویل ته پوهېږې چې داسې هڅه هېڅکله نه بریالی کېږي
لومړی دا امکان نه لري، خو که موږ له ماڼۍ نه ووځو هم په ښار کې د پناه هېڅ ځای نه لرو. تر سهاره به په هر کور د پوځ پیره درېدلې وي. که موږ له ښاره په وتلو هم بریالي شو نو تر سهاره به ټول ښار د ښکاري سپیو په څېر په موږ پسې راووځي. انجیلا ما هېڅ ګناه نه ده کړې. زه له مرګه ولې وتښتم؟ زه د لوشه په محکمه کې ولې ونه وایم چې ما خپل فرض پوره کړ؟ زه به له دوی نه د رحم غوښتنه هم ونه کړم. زما پلار د قوم غدار دی، هغه باید د خپلې غدارۍ انعام واخلي. امکان لري زما له قربانۍ وروسته پر هغه د توبې دروازه خلاصه شي. ربیع د محل د دروازې له لوري د خلکو شور واورېد. دې د برنډې په لوري منډه واخیسته. یو ځل له شاته کتلو وروسته بیرته مخ راوګرځوه او راستنه شوه. وی ویل انجیلا خلک په دروازه کې راغونډېږي، ښایي د کوټوال له کوره یې څوک په پوښتنې پسې راوتلي وي. د مایکل خلک به د ده د پوښتنې لپاره دلته راشي. نو زه ځم، خدای پامان. انجیلا چغې کړې نه نه ربیع مسه، زما خبره واوره. زه د مرګ تر غېږې ستا سره ملګرتیا کوم. ربیع ودرېږه، ربیع. خو ربیعه تللې وه. له انجیلا سره تر خدای پامانۍ وروسته ربیعه هماغې کوټې ته ولاړه چې د جان مایکل مړی پکې پروت و. د هغه وینه په قالینه وچه وه، څېره یې ډېره ویرونکې شوې وه. ربیع له بلې کوټې نه یو څادر راوړ، د هغه په مخ یې وغوړاوه او په یوه کرسۍ کېناسته. لږ ځنډ وروسته یې په زینو کې د چا د پښو غږ واورېد. څوک ورته ورنږدې راورسېدل. غږ یې وکړ باداره ډېر ناوخته شوه، د کوټوال خلک دې په لټه کې دلته درپسې راغله. ربیع د خپل زړه درزا راقابو کړه، جګه شوه، ور یې خلاص کړ، بهر څه یې وکتل، ویې ویل دلته راشه، زما په کوټه کې د یو شرابي مړی پروت دی، ته یې پېژنې؟ سپایي ورخطا شو، دننه ورغی. یوه شېبه یې ربیعې ته وکتل، بیا په مړي ور ټیټ شو. د هغه له مخ نه یې څادر لرې کړه او په ورخطایۍ یې وویل جان مایکل. ربیعې ورته وویل ته یې پېژنې؟ سپایي ځواب ورکړ دا د ښار والي دی، د فردیناند مشهور منصبدار دی، دی د ملکې د دوستانو څخه دی. د چا ووژو؟ ربیعې وویل ته له مانه په دې اړه د څه پوښتلو حق نه لري، ورشه کوټوال خبر کا. مګر هغه به د ده په بدل کې موږ ټول په دار وزړوي. زه له تګ نه وړاندې د هغه د قاتل نیول ضروري بوله. ربیعې وویل هغه ما وژلی دی. سپایي یوه شېبه حیران شو، ربیعې ته یې کتل. ربیعې چغې کړې ولې نه ځې؟ ما ته څه ګورې؟ آیا ته په دې نه پوهېږې چې د دې ښار اصلي والي زما پلار دی؟ هغه د دې ښار حاکم نه، د فردیناند دوست هم دی. ته د داسې سړي ذمواري ولې اخلې چې شراب خوري او د شریفو خلکو کورونو ته ورولېږي؟ زه دا پوښتم چې ته هغه وخت چېرته وې چې په دې کوټه کې د یوې بېوسه نجلۍ کرکې پورته کېدې؟ تاسو بهر په کړس کړس خندل. زه درته امر کوم چې ورځه، که نه تا ته به ښه نه وي. او واوره تر څو کوټوال را نه شي ستاسو کوم ملګري ته د پورته راتلو اجازه نشته. سپایي د پریشانۍ په حالت کې پرېکړه نه شوه کولی چې څه وکړي. هغه ربیعې ته وکتل او بهر څه ووت. د سپایي له وتلو نه لږ وروسته ربیعه له کوټې نه ووتله او په برنډه کې ودرېدل. لاندې یې وکتل، د انجیلا له کوټې نه د وره ټکولو غږ راته. ربیعه د هغې د کوټې په لورې ورتله، خو په دروازه کې پښې یې ودرېدې. د انجیلا غږ اورېدل کېده ربیعه تر لږ ځنډه زړه نازړه ولاړه او بیا په چوپه خوله او بېغږه ګامونو بیرته ستنه شوه. د برنډې په تیاره او تنګو زینو پاس د ماڼۍ بام ته وختله. د سپوږمۍ په زړه وړونکې رڼا کې څلورو خواو ته نظر واچو او بیا اسمان ته وکتل. د سپوږمۍ له توندۍ نه د رڼا چینې خوټېدې، ستورو خندل. دا دنیا هماغسې ودانه وه او د ژوند د هیلو د ویښولو لپاره په زرګونو وسیلې وې. ربیعې له دې ټولو سره خدای پاماني اخیسته، خو دا ټولې دلچسپۍ پر خپل ځای وې. د ژوند ټکرونو د ربیعې له زړه نه د بدر بن مغیره هیله ونه ویستل. توپان تیر شوی و، اوس یې په سړه سینه د خپل راتلونکي په باب سوچونه کول. دا د زندان له تیرونه نه ویرېده، په دار له زړېدو او یا په اور کې له سوځېدلو نه ویرېدله. د مرګ څېره دې ته ویرونکې نه وه، خو په زړه کې د بدر بن مغیره له هیلو سره مرګ ته زړه کول دې ته ډېر ګران. په زړه کې ور وګرځېدل کاشکې له مرګه وړاندې مې یو ځل لیدلی وی. کاشکې هغه ته یې دا ویلی شوی چې په نوي ژوند کې به دې په انتظار وم. کاشکې دا د هغه لپاره ژوندی پاتې وی. کاشکې د دې له مرګه وروسته دې سپوږمۍ او ستورو به درته دا ور په یادولی. کاشکې هغه ته یې دا ویلی شوی چې د دې په ژوند کې داسې ماښام نه و چې ستا له یاده به تر شو. ربیعې په خپل زړه کې ویل مګر دا زه په څه سوچونو سر یم؟ بدر یوازې زما نه د ټول قوم سپایي دی.
هغه زما په شان د زرګونو نجونو د عصمت د دفاع لپاره جنګیږي. زه څومره نادانه یم. زه ګمان کوم چې هغه به اوس هم په کومه لوړه غونډۍ ولاړ وي او دا سپوږمۍ او ستوري به ویني او دوی به د ده په زړه کې زما یاد ورتازه کوي. زه فکر کوم چې هغه به زما آهونه اوري، زما اوښکې ویني، خو دا د هغه سپکاوی دی. د هغه تصور یوازې زما تر ذاته پورې نشي ایسارېدی. هغه به اوس د زرګونو بېوسه نجونو فریادونه اوري، د هغوی اوښکې به ګوري. د اوښکو وهونو په دې توپان کې به ده ته زما غږ پېژندل له امکان نه لرې وي. هغه به په کومه غونډۍ د درېدو او له سپوږمۍ سره زما د یادولو پر ځای داسې وایي چې تا زما د ولس عروج هم لیدلی، نن دې زوال هم وګوره. تا په دې ځمکه د طارق او عبدالرحمن دبدبه او جلال هم لیدلی، نن د ابو عبدالله ذلت او زوال وګوره. تا د اندلس په څنډه هغه غازیان ولیدل چې خپلې کښتۍ یې وسوځولې، نن هغه ولس په لوري هم وګوره چې له دښمن نه د قوم د عزت او ازادۍ قیمت اخلي. تا زموږ سرخندویان لیدلي چې د جګړو میدان ته یې مخ و، نن د غرناطوی په دیوالونو کې غلي وګوره. آیا ته پیژنې چې دا هماغه قوم دی چې د ټولواکانو د سره به یې تاجونه اخیستل او د غلامانو پر سرونو به یې ایښودل؟ آیا دا هماغه ولس دی چې بچیان د یوې غریبې خور د عزت په خاطر لوی لوی پاچاهۍ تر پښو لاندې کړي؟ لږ ځنډ وروسته چې کله ربیه بیرته راکوزېدله، د زړه بوج یې سپک شوی و. له ځان سره یې ویل، ربیې، د ټولنیزو مصیبتونو په دې دوران کې ستا ژوند هیڅ ارزښت نه لري. خو که ته وغواړې خپل مرګ دې د اندلس د تاریخ یوه د یاد وړ پیښه ګرځولی شي. که مرګ حتمي دی نو په زړورتیا باید ورسره مخ شي. ته باید دا ثابته کړې چې د ظلم لاس د کرکې وړ دی، ویرونکی نه. ستا او د بدر د ژوند مقصد یو دی. د قیامت په ورځ به ته د هغه لمن ونیسي او دا به وایي چې موږ دواړه په دنیا کې یو د بل ملګري وو. د ښار کوټوال د پوځ څو تنه منصبداران، پادري او څو تنه مشران د مایکل د مړي په شاوخوا راټول. کوټوال هغه سپۍ ته بد رد ویل چې د دې پیښې خبرې ور وړی. ته ډېر احمق یې، له دې محل نه به د وتلو څو لارې وي. هغه حتمن له ماڼۍ نه تښتېدلی دی. تا خپلو ملګرو ته د ماڼۍ د دروازې بندولو هم ونه ویل، تا ولې هغه ونه نیوله؟ کوټوال بیا د پوځ او پولیسو منصبدارانو ته پام واړو. ورته ویې وایي، تاسو څه نندارې ته راغلي یاست؟ ورځئ ښار کله بند کړئ او د مسلمانانو د کورونو تالاشي پیل کړئ. څه کسان د دې محل د تالاشۍ لپاره پرېږدئ. ربیه د برنډې له لارې کوټې ته ورننوته او ویې ویل، د محل د تالاشۍ ضرورت نشته. ټول حیران شول او هغې ته یې کتل. دا په ډاډ ور وړاندې شوه، په څېره یې غیر معمولي وقار. کوټوال وویل، جان مایکل تا وژلی؟ ربیې ورته وویل، هو، دغه سړی چې زموږ کور ته د شرمناکو ارادو سره راغلی او ما ووژه. کوټوال وویل، د ده په وژلو کې بل څوک در سره شریک و؟ ربیې ورته وویل، نه. میریاسا نیولې سیلیدلې کوټې ته ورننوته. ویې ویل، ربیې، انجیلا چیرته ده؟ هغه چیرته تللې؟ څه پرې وشول؟ د خدای په خاطر ووایه. ربیې ځواب ورکړ، انجیلا همدلته ده، ته له هغې نه بېغمه اوسه. میریا ورته وویل، هغه چیرته ده؟ ربیې ورته وویل، دغه مړی چې ولید ډېره پریشانه شوه، چغې یې وهلې او په یوه او بله خوا یې منډې وهلې. ما هغه د دې د خوب د کوټې تر څنګ په بله کوټه کې بنده کړه. خو ته یې اوس دلته مه رابله، دا به د هغې لپاره غوره وي. زه ویرېږم چې دا مړی وګوري بیا به د بېهوشۍ دوره پرې راشي. میریا په منډه د انجیلا کوټې ته ورسېده او انجیلا چغې وهلې او د هماغه کوټې دوره په لوري ورنږدې شوه. انجیلا له ننه نه چغې کړې، ربیه چیرته ده؟ د خدای په خاطر ور خلاص کړئ، هغه ما وژلی دی، هغه ما وژلی دی، ربیه بې ګناه ده. د میریا لاس تر کلب پورې ورسېد خو ودرېد او بیا منډه کړه. د دهلیز خواته خلاصه کړکۍ بنده کړه. بل لوري ته د ښار کوټوال له عجیب کشمکش سره لاس او ګرېوان. د جان مایکل وژل معمولي خبره نه وه، خو د هغه قاتل د داسې چا لور وه چې فردیناند ډېر پرې مهربانه و. د محکمې له پرېکړې نه وړاندې ده ته د والي د لور نیول او له عامو بندیانو سره یې جیل ته اچول ډېر ګران. له دې سره هغه پر دې هم ویرېده چې کله دوه زړهتوب او غفلت نه کار واخلي نو نه یوازې دا چې د ښار د عیسویانو ذهنیت به یې پر خلاف شي، بلکې د اندلس ټول پوځي منصبداران به یې دښمنان شي. ماښام چې میریا یوازې په ګاډۍ کې ولیده، مایکل هغه ته پیغام ور واستو چې زه ښایي د یو ضروري کار په وجه ناوخته شم، خو زه له میریا سره خبرې کول غواړم. نو زما تر راتګ پورې په هر صورت میریا ایساره کړه. اوس کوټوال ته دا څرګنده شوه چې ضروري کار سو. هغه په دې سربیره چې شرابي او بدخویه سړی و، خو یو خاص منصبدار او ربیه د ابو داود د لور سره یو مسلمان انجلۍ ده. خو هغه پر دې خبره اندېښمن و چې ابو داود به د خپلو خدمتونو په بدل کې د خپلې لور پر خلاف د هرې سترې محکمې پرېکړه بدله کړای شي. کوټوال له پادري نه مشوره وغوښته. هغه ورته وویل،
زما په نظر تر څو د محکمې لخوا کومه پریکړه نه وي شوې دغه نجلۍ دې په همدې محل کې په کومه کوټه کې بندي وي یا لږ تر لږه څو نوی والي نه وي راغلی دا باید له عامو بندیانو سره یو ځای نه وي په دې موده کې ښایي د پاچا سلامت لخوا هم د دې نجلۍ په باب څه هدایت راشي. یوه اونۍ د انجیلا تیزه تبه وه. کله به چې هغه په هوش راغله چغې به یې وهلې ربیعې ربیعې جګه به شوه. کله به یې منډه کړه او له کوټې نه به یې د وتلو هڅه وکړه خو څو ګامه به چې ولاړه بېهوشه به شوه او وبه لوېده. کله به میریا د نوکرانو په مرسته هغه په زور بیرته په بستره سملوله. دې به د بېوسۍ په حال کې چغې وهلې ما پرېږدئ پرېمږدئ چې ربیعې ته ورشم مایکل ما وژلی هغه زما په سبب وژل شوی هغه زما د ژغورنې په خاطر زار قربانوي. میریا به وویرېده ور به یې تنبه کړ. د ښار ښځې به یې چې پوښتنې ته ورغلې په یوه او بله پلمه به یې د انجیلا کوټې ته نه ور پرېښودې. له میریا سره دا اندېښنه هم وه چې په دې ورځو کې ابوداود را نه شي. هغه پر دې ویرېده چې د انجیلا لپاره به هغه د ربیعې قرباني ونه زغمي. له ربیعې سره یې تر انجیلا نه زیاته مینه کوله ځکه خو میریا د دې پیښې احوال هم ورته ونه لیږه. لومړی هغه له ربیعې نه هم ویرېده چې په محکمه کې پر خپل اعتراف منکره نه شي خو دا خطر اوس لرې شوی و. ربیعې د پادریانو په مخ کې پر خپله ګناه اعتراف کړی و. د محکمې په نامه د ازابیلا دا حکم را رسېدلی و چې د جان مایکل قاتل ته باید سخته سزا ورکړی شي. د هغه په مرګ د عیسویانو د احساساتو دا حالت و چې له جنازې ښخولو نه وړاندې ډېر مسلمانان ووژل شول. د ښار کوټوال د اشبیلي حکمران ته ولیکل چې که دې نجلۍ ته زر تر زره سزا ورنه کړای شوه نو په ښار کې د ډېرې بدامنۍ او هنګامۍ خطر دی. فردیناند ته دا خبر د جګړې په ډګر ورسېد. که وژل شوی کوم بل څوک وای نو ښایي د دې معاملې د غلي کولو هڅه یې کړې وه خو مایکل د ده خاص افسر و د ملکې د نږدې خپلوانو نه و او ملکې دا نه اورېدل چې قاتل څوک دی او د هغې پلار څومره خدمتونه ورته ترسره کړي. جان مایکل په هر صورت یو خاص افسر و او قاتل یوه مسلمان نجلۍ. که شپږ میاشتې وړاندې دا پیښه شوی وای هم نو ښایي فردیناند به د ابوداود د زړه ازارولو نه ځان ساته مګر اوس له هغه نه کار اخیستل شوی و. اوس د هغه د نه ستومانېدونکو هڅو په نتیجه کې د اندلس په هر ښار کې ډېر وطن پلورونکي پیدا شوي. هغه مشران او علما چې ابوداود وروزل او غرناطوي ته یې د جاسوسانو په بڼه واستول اوس یې نیغه په نیغه له فردیناند سره اړیکې پیدا کړې. هغوی د ډېر انعام په تمه د خپلو فعالیتونو راپور د ابوداود پر ځای نیغ ملکې او فردیناند ته ورکاوه. پاچا او ملکه اوس ډاډه و چې له دوی سره په سلګونو داسې کسان شته چې د ابوداود ځای ډکولی شي. هغوی پر دې هم پوهېدل چې د غرناطوي د پاتې ځواک د ماتولو لپاره دوی ته د سپایانو د تورو اړتیا ده او که د مایکل قاتل ته سزا ورنه کړای شي لوی لوی افسران به مخالفت وکړي. ملکې پاچا ته وویل آخر زموږ د جګړې هدف له دې پرته بل څه دی چې پر مسلمانانو د کلیسا عظمت ومنو. آیا دا د کلیسا لپاره رسوایي نه ده چې یو مسلمان نجلۍ د مایکل په څېر منصبدار ووژني او موږ یې بدل وانخلو؟ ابوداود له کلیسا سره د وفادارۍ لوړه کړې. هغه څو ځلې زموږ په مخ کې ویلي چې له مسلمانانو سره هیڅ خواخوږي نشته. هغه یوازې د دې لپاره مسلمان دی چې په دې جامه کې مسلمانانو ته دوکه ورکولی شي او دا د کلیسا لپاره لوی خدمت دی. اوس د هغه د ازمایښت وخت را رسېدلی دی. که هغه موږ ته دوکه نه راکوي نو له دې نجلۍ سره باید هیڅ خواخوږي ونه لري چې زموږ یو غوره منصبدار یې وژلی. دغه نجلۍ مسلمانه ده او مایکل د مذهبي جنون په وجه وژلی. موږ د ابوداود د خدمتونو په بدل کې دته کم انعام نه دی ورکړی. د لوشه والي مو وټاکه. دا واک مو ورکړ چې زموږ له خزانې نه څومره مصرفولی شي مصرف دې کړي. اوس د وفادارۍ غوښتنه دا ده چې که موږ د کومې دعوې د پرېکړې اختیار دته وسپاره دی هم باید خپلې لور ته په سزا کې ځنډ ونه کړي. فردیناند وویل زه ویرېږم چې که هغه راشي زه به د محکمې د پرېکړې په بدلولو اړ شم. ملکه غوسه شوه ویل ته پاچا یې او ستا ملکه دا نشي زغملی چې یو نوکر دی تا د کلیسا د محکمې د پرېکړې په بدلولو مجبوره کړي. د ملکې په اصرار پاچا نوي والي ته دا فرمان ولیږه چې مجرم ته د سزا په ورکولو کې ځنډ مه کوئ. ربیعه د محکمې په مخ کې ولاړه وه. بهر او دننه د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د پادریانو قاضیانو لوی پاپ ته خپله پرېکړه ورکړې وه. ربیعې پر خپل جرم اعتراف کړی و. کوټوال د نوکرانو له شاهدۍ وروسته په محکمه کې د نورو ګواهانو وړاندې کولو ضرورت نه احساساوه. 2 ورځې وړاندې چې ربیعې د محکمې په مخ کې څه ویلي وو پر هغې ځان د بدترینې سزا وړ ثابت کړی و. هغې پر دې محکمه پورې خندلي وو. د کلیسا سپکاوی یې کړی و. هغې ویلي وو زه دا محکمه نه منم چې یو شرابي او بدماش د اجازه ورکوي چې د خلکو کورونو ته ور واوړي او چې زړه یې څه غواړي هغه وکړي.
خو یو بېوسه نجلۍ ته د خپلې ابرو د ساتنې لپاره د لاس پورته کولو اجازه نه ورکوي. تاسو هغه وخت چیرته وئ چې ستاسو دغه افسر د خلکو دروازې ورماتولې چې بېوسه او بېګناه نجونو به په کریکو کریکو ستاسو نه مرسته غوښتله. کله به چې هغوی ویل د عدل او انصاف اجازه دارانو راشئ زموږ ابرو لوټېږي موږ وژغورئ، تاسو ته پر ما د دعوې چلولو ضرورت نشته. تاسو د محکمې له پریکړې پرته ماته سزا راکولی شئ. د کلیسا د عظمت د ساتنې په خاطر تاسو زما په څیر په سلګونو نجونې بې له کومې پریکړې او عدالتي فیصلې وژلي دي. ستاسو لمنې د بېګناهو په وینو داغدارې دي. زما د وینو څو څاڅکي به یې په بد ښکارېدو کې څه زیاتوالی نشي راوستلی. تاسو عدل نشئ کولی او زه له تاسو نه د رحم سوال کول د انسانیت سپکاوی ګڼم. تاسو تر اوسه له ما نه دا ونه پوښتل چې هغه ولې ما ووژه. تاسو له ما نه ونه پوښتل چې هغه زما کوټې ته په کوم نیت راننوتی و. ستاسو لپاره یوازې دا بس ده چې هغه ما ووژه. یوې مسلمان نجلۍ د خپلې ابرو د ساتنې په خاطر ستاسو یو خاص منصبدار ووژه. تاسو داسې ګڼئ چې د دې ځناور په مرګ ستاسو د کلیسا یوه ستنه ونړېده. تاسو مجبور یاست چې ماته سزا راکړئ. زما سره انصاف ستاسو د وس خبره نه ده. تاسو په اندلس کې د کلیسا د نوې ماڼۍ معماران یاست. تاسو د دې بنسټ د بېګناهانو په وینو او هډوکو ایښی. زما د مرګ لپاره د فتوا ورکولو په خاطر تاسو باید همدومره پوه شئ چې زه بېګناه یم. ما د خپل عزت ساتلو هڅه کړې ده. زه یوه مسلمانه یم ځکه خو زما وینې او هډوکي د کلیسا د ماڼۍ په جوړېدو کې کارېدلی شي. ما یوازې یو جان مایکل وژلی خو تاسو هر یو جان مایکل یاست. هغه به په شرابو بد مست او بېوسه مسلمانان به یې وژل او تاسو د عدالت په کرسیو ناستې او بېګناهانو ته د مرګ فتواوې اورو. هغه د انسانیت مخ شو کوو. تاسو د حق او رښتینولۍ مرۍ خفه کوو. 2 ورځې وړاندې د دې وینا لاورولو وروسته نن ربیه د پریکړې د اعلان لپاره په محکمه کې ولاړه. د لوشه د کلیسا مشر جان لوکس د دې دعوې د لوی قاضي په حیث د نوي والي دان لوی د هغې پریکړې اورولو ته تیار و چې نور پادریان ورسره هم نظره و. د پریکړه دا وه چې انجلۍ د جلاوطنه کړی شي. د په جان مایکل هم د جرم تور لګولو هڅه کړې ده. د والي او پادریانو دا نظر و چې په جان لوکس سره به یې کوډې کړي دي ځکه خو د پریکړې په ورځ د لوی قاضي پر کرسۍ یو بل پادري ناست و. د محکمې دننه او بهر چې خلک راټولو په دې پوهېدل چې پریکړه به څه وي. ربیې د کلیسا د محکمې سپکاوی کړی و. هغې د کلیسا یو ساتندوی وژلی و. ځینو کسانو ته د پادري لوکس د نه راتګ سبب معلوم شوی و او هغوی ربیې یوه خطرناکه جادوګره بلله. خلکو یو له بل سره ګونګوسې کاوه. هغه به په دار وزړوي، په شکنجه کې به یې ووژني او که به یې ژوندی وسوځوي. یو پادري خلک چوپ کړه او بیا لوی پادري پریکړه اعلان کړه. خلکو ربیې ته کتل. د هغې د مرګ حکم جاري شوی و خو هغه چوپه وه. کله چې قاضي ویل چې ملزمې ته د کلیسا او محکمې د سپکاوي نه وروسته د سختې سزا ورکولو حق خو د دې د پلار د خدمتونو په خاطر محکمه دې ته د ژوندي سوځولو پر ځای د مرګ سزا اوروي. ناڅاپه یوه ځوانه نجلۍ د خلکو په منځ کې راتېره شوه. وړاندې ولاړه او ربیې ته ورنږدې شوه. چغه یې کړه ودرېږئ، د انسانیت او عدالت خون ماخلی، جان مایکل ما وژلی دی. په محکمه کې چوپتیا خوره شوه. ربیې ټکان وخوړ. انجلۍ ته یې وکتل. هغه انجیلا وه. قاضي، پادریان او ټول حاضر خلک تر لږ ځنډه حیران دریان ودرېد. انجیلا په خپل بغل کې یوه وړوکې غوټه نیولې وه. ربیې قاضي ته وویل ته اندېښمن کېږه ما، دا زما ناسکه خور ده. د دې پر دماغ د هغو پیښو ډېر بد اغېز پروت دی. انجیلا یو ګام ور وړاندې شو. ویې ویل دا غلط دي، دروغ دي. ربیې زما د ژوند په خاطر دا هر څه وکړه. دا بې ګناه ده. جان مایکل ما وژلی او د هغه وژل زما فرض و. قاضي پوښتنه وکړه ته تر اوسه چیرته وې؟ انجیلا ځواب ورکړ د مایکل له وژلو نه وروسته ربیې زه په یوه کوټه کې بندي کړم. له هغې وروسته څو ورځې زه بېهوښه وم. زما مور زما په کوټه پیره درولې وه. زما د خور په څېر هغه هم زما د ژغورنې هڅه کوي. قاضي وویل ته اوس هم ناروغه ښکارې. ستا د اعتراف له اخیستلو نه وړاندې محکمې ته دا ضروري ده چې ستا د دماغي حالت ازمویښت وکړي. انجیلا وویل زما په دماغ یوازې دا بوجو چې زما بېګناه خور زما لپاره خپل ژوند قربانوي. نور دا بار زما له دماغه لرې شو. قاضي وویل عدالت ته د ثبوت اړتیا ده. انجیلا ور زیاته کړه ثبوت؟ دا وګوره. انجیلا ور وړاندې شوه. د جامو وړه غوټه یې د قاضي په میز کېښوده. ویې ویل دا په ځیر وګوره. دا هغه جامې دي چې په هغه شپه مې اغوستې وي چې ستاسو زړور منصبدار څیرې څیرې کړې. دا جامې به د دې خبرې ګواهي ورکوي چې د وژلو نه وړاندې د کلیسا زړور سپایي د چا له منتلاس اچولی و. په محکمه کې یو ځل بیا چوپتیا خوره شوه. د میریا ساه لنډه لنډه کېده.
او د محکمې کوټې ته ورننوتله. وړاندې ولاړه وه، انجیلا یې په غېږ کې ونیوله. انجیلا زما لورې ستا طبیعت ښه نه دی، راځه کور ته ځو. دا یې وویل. انجیلا یې تر مټ ونیوله او بهر ته یې د کشولو هڅه وکړه. قاضي وویل ودرېږه، زه یو څو پوښتنې کوم. انجیلا یې د مور لاس وڅنډه. میریا په هیلهمنو سترګو قاضي ته وکتل. ویې ویل زما لور له دې قتل سره هیڅ اړه نه لري، دا ناروغه ده، حواس یې پر ځای نه دي. قاضي غوټه خلاصه کړه. میریا ته یې شلېدلې جامې ور وښودې. ویې ویل ته یې پېژنې دا جامې د چا دي؟ میریا د ځواب پر ځای انجیلا ته وکتل. انجیلا وویل مورې ولې چوپه یې؟ تا پخپله دا جامې ماته اخیستې وې، تا ته دا ټولې پېښې معلومې دي. ښه پوهېږي چې هغه زما په لټون پسې راغلی و او دا د هغه دوهمه حمله وه. لومړی ځل چې کله تا هغه ته بلنه ورکړې وه، هغه ستا په وړاندې زما د بې عزتۍ هڅه وکړه. دغه سولې لوی پادري پر دې ګواه دی چې ما هغه پر ګلدانۍ په سر ووهه او ځان مې وژغور. ستا سره اوس هم هغه لیک شته چې هغه پر خپل حرکت پښیماني ښودلې وه. له هغې وروسته په دې بله شپه په ډېره هوښیارۍ هغه ته له کوره لرې ولېږلې او د خپلو پستو هدفونو لپاره زموږ کور ته راغی. ته کور ته راتلې خو کوټوال نه پرېښودې چې راشي. بیا انجیلا قاضي ته مخ واړوه. ویې ویل مور ته مې ښایي مینه د حق ویلو اجازه ورنه کړي، خو لوی پادري لوکس به پر دې خبرې ګواهي ورکړي چې زما په اړه د مایکل نیت صحیح نه و. ما د لوکس په مخ کې له هغه سره له واده انکار وکړ او دی د خپل سپکاوي د بدل لپاره د یوې مناسبې موقع په لټه کې و. میریا په ډېرې بېوسۍ قاضي ته وکتل. ویې ویل سپېڅلی پلاره زما لور بې ګناه ده، پر دې د ربیعې د جادو اغېزه ده. هغې زما لور له مذهب اړولې ده. د ربیعې د کوډو په وجه اوس زما لور غلی غلی قرآن لولي او لمونځ کوي. ما له مایکل سره د دې د واده هڅه کوله، خو ربیعې دا دوکه کړه. ربیعه د جادو په زور چې څه وغواړي پرده کولی شي. انجیلا معصومه ده، په دې نه پوهېږي چې څه وایي. دا ټول د ربیعې د کوډو اثر دی. زه ویرېږم چې په پادري لوکس به هم د ربیعې د جادو اغېزه نه وي شوي. په کومه ورځ چې مایکل وژل شوی دی، له هماغې ورځې زما لور د جنون په ناروغۍ اخته ده، ور ماتوي او بهر ته د وتلو هڅه کوي. دا جامې چې ته یې ګوري د همدې لیونتوب په حالت کې دې په خپله داسې څیرې کړي دي. انجیلا په حقارت خپلې مور ته وکتل او بیا یې قاضي ته وکتل. ویې ویل زما خور زما ګناه په خپل سر اخیستې ده، که زما په باب د ده نیت خراب وای داسې به یې نه کول. خو زما مور د دې له ایثار نه د اغېزمن کېدو پر ځای یوازې زما د ژوند د ژغورلو لپاره پر حقیقت پردې اچوي. ګومان کوي چې ربیعه مسلمانه ده، نو د هغې پر خلاف په هره خبره محکمه واوري. د دې باور دی چې که په یو مسلمان انجلۍ بل جرم ثابت نشي، نو د جادوګرې تور خو په اسانه پرې تپلی شي. خو زه په دې محکمه کې اعلان کوم چې زه هم د خپلې خور په څیر مسلمانه یم. که اسلام جادو دی، نو په ما د دې جادو اغېزه شوې ده او د دنیا هیڅ ځواک اوس د اغېزه نشي ختمولی. زه چې په څه خفه یم هغه دا چې ما تر اوسه لمونځونه پټ کول. دا زما بې زړهتوب و، خو اوس زه د مرګ او ژوند له مفهوم سره اشنا یم. اوس له ما سره د چا ویره نشته. که د مسلمانېدو څه سزا وي زه ورته چمتو یم، خو تر کومه چې د مایکل د وژلو خبره ده، دا کومه ګناه نه ده. هغه یو ځناور و، یو بدماش و. دا محکمه د هغه په باب ځکه اندېښمنه ده چې هغه د ملکې خپلوان. کاشکې ملکې ته دا معلومه وای چې د نړۍ هره ښځه په ځانګړي ډول هغه ښځه چې د توحید کلمه وایي خپله ابرو تر ژوند ګرانه بولي. د کلیسا محکمه پر دې خبره خفه ده چې د خلکو په زړونو کې د کلیسا د هیبت کېنولو یو لاس غوڅ شو. خو کاشکې هغه لاس چې زما جامې څیرې پیرې کړې کله د کلیسا د لمبردارانو د خویندو او لونو په لور هم ور اوږد شوی. د قاضي، پادرانو او نورو حاضرو خلکو حوصله او زغم پای ته ورسېد. قاضي په دروند غږ وویل ګستاخ نجلۍ چوپه شه. خو د انجیلا غږ نور هم اوچت شو. هغه په دې حالت کې نه پوهېده چې څه وایي. د ښار نوی والي دان لویي چې د دعوې په نوي جنجال خبر شو راغی. د محکمې په دروازه ولاړو او د انجیلا خبرو ته یې غوږ نیولی. انجیلا د کلیسا په عدل او انصاف پورې ملنډې وهلې. هغې تر دې پورې وویل چې تاسو په غریبانو بېوسه او تشلاسو ظلم کوئ، خو د زورورو په وړاندې د پسونو په څېر شئ. تاسو ته د 800 کاله غلامۍ وروسته د حکومت موقع په لاس ته راغله، خو دا مو ثابته کړه چې اهل یې نه یاست. دان لویي ور وړاندې شو. ویې ویل زه د محکمې دا سپکاوی نشم زغملی. د نجلۍ ځان د بدترین سزا مستحق ثابت کړ. دا کلیسا بدناموي، د پاچاهۍ سره غداري کوي. موږ ته د دې ضرورت نشته چې د مایکل له وژلو سره د دې اړیکې شته که نه. زه غواړم چې د دې دواړو نجونو په دوسیه له سره غور وشي. انجیلا دان لویي ته وکتل. ویې ویل
که ستاسو کلیسا ستاسو په ځناورانه کارنامو نه بدنامیږي نو زما په خبرو پریشانۍ ته ضرورت نشته. که ستاسو حکومت د ظالمانو ملاتړ کوي او مظلوم ته د فریاد حق نه ورکوي نو زه ترې باغي یم. زه د دې محکمې په توهین کولو حق به جانب یم چې یوه لیوني سپي ته زما د غوښو د شکولو اجازه ورکوي، خو ما ته د هغه د کوپړۍ ماتولو اجازه نه راکوي. د والي په اشاره سپایانو انجیلا په ډیکو وویستله. هغې همداسې چغې وهلې، تاسو ظالمان یاست، تاسو وحشیان یاست، تاسو هغه بې غیرته یاست چې په هنداره کې خپلې څېرې ته نشئ کتلی. میریا بېهوشه شوه او په ځمکه راپرېوته. سپایانو هغه هم پورته کړه، بهر ته یې وړه. ربیعه تر اوسه په محکمه کې پر خپل ځای ولاړه وه. والي ور وړاندې شو، د قاضي په غوږ کې څه وویل او هغه له سر خوځولو وروسته ربیعې ته وکتل. ویې ویل ته دا منې چې جان مایکل انجیلا وژلی؟ ربیعې ځواب ورکړ ما خپل بیان بشپړ کړی، زما په باب محکمې پرېکړه اعلان کړې، ځکه خو زه د نور څه ویلو ضرورت نه وینم. انجیلا چې څه وویل د ناروغۍ په حالت کې وویل، د مایکل له وژلو سره د هغې هېڅ اړه نشته. قاضي پوښتنه وکړه آیا دا رښتیا ده چې انجیلا له خپل مذهب نه بېلارې شوې ده؟ ربیعې ورڅه وویل نه، انجیلا بېلارې شوې نه ده، هغې رښتینی دین غوره کړی. والي بیا د قاضي په غوږ کې څه وویل او هغه د سر له خوځولو نه وروسته وویل د دې دوسیې په اړه د ناڅاپي بدلونونو په خاطر عدالت د ربیعې په باب خپله اعلان کړې پرېکړه بیرته اخلي. د ربیعې د ناڅکه خور د اعتراف نه وروسته محکمه په دې نظر ده چې د مایکل په وژلو کې د دواړو خویندو لاس ده. پر دې علاوه دواړه له حکومت نه پر بغاوت او د کلیسا پر خلاف د کرکې خپرولو پر جرم ککړي دي. پولیسو ته د پلټنې د موقع په خاطر د محکمې جریان تر سبا پورې موقوف دی. قدرمنو او زړه څاره نږدې اورېدونکو، دا وه د نن ورځې د شاهین داستان خپرونه چې ما محمد رسول نظري درته وړاندې کړه. هیله او څمه ده چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. سبا چې یو ځل بیا ستاسې کوربه د همدې داستان په 25مه برخه کې ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم. تاسې په بخونکي متعال رب سپارم. هر چیرته چې یاست ښه د باد سوکاله او بریالي اوسئ. پاک الله مو مل شه. د الله په امان.